نو دغه تصویر چې اوس تاسو وینئ دا په پاني پت ډګر کې د نغه ډګر هغه دروازه ده کله چې تاسو ننوځئ. البته خپله د قومندې سیمه چې ده د قومندې سیمې نه یو ډول دیوال تاو کړی دی، دا دروازه ده او اوس هم عملته خوندي دی. نو په دې ډبرلیک باندې چې دا انګریزي بڼه ده چې ما راواخیسته، په دې کې د خپله د ډګر هغه لنډ تاریخ لیکل شوی دی. البته د بابر او دا په دې ډګر کې یوازې احمدشاه بابا او د مرهټانو جګړه نه ده شوې، په دې کې د بابر او ابراهیم لودي جګړه هم شوې ده، د جلال الدین اکبر او د عادلشاه سوري د لومړي وزیر یا صدر اعظم هیمو ترمنځ هم جګړه شوې ده. نو دغه ټول یو لنډ تاریخ په دې ډبرلیک کې لیکل شوی دی. دا ونه چې تاسو وینئ دا هغه د قومندې سیمه ده. احمدشاه بابا به د دغه ونې لاندې کېناستېده. البته دا ونه هغه ونه نه ده ځکه دا تقریبا 10 کاله مخکې هغه ونه وچه شوې وه، هغه دوی لرې کړې ده او د نیام بله ونه یې دلته لګولې ده چې 10 کالو کې دومره ګټه شوې. او ویل کېږي چې دا ونه ډېره زیاته په تیزۍ یا چټکۍ سره وده کوي او په 20 کلونو کې به دغه دیوالونه چې تاسو یې شاوخوا ته وینئ دغه دیوالونه به دا پوښي. البته دا دیوالونه هم د یو بل استازیتوب کوي چې هغې ته به هم راشم. او یو پوینټ بل ته غواړم چې اشاره وکړم، هغه دا ده چې د غبار صاحب په کتاب کې راغلي دي چې احمدشاه بابا به د پاني پت په جګړه کې په یوې غونډۍ باندې ناست و، قومانده به یې ورکوله. زه نه پوهېږم اوس دلته چې موږ ګورو دا بالکل سطحه ده، هواره سیمه ده، غونډۍ نشته. نو دا هم یو سوال دی چې کېدی شي هلته به یا به تېروتنه شوي وي یا به هر څه چې شته په هغه باندې به یې ډېر نتاوي وي، که نه بیا د 10 دقیقې په ځای پاتې کېږي. نو اوس به راشو دا بل تصویر ته. دا چې تاسو وینئ د دیوالونو په بڼه کې دا په حقیقت کې د پوځي غونډونو او د پوځي ټولګیو استازیتوب کوي. دا جوړښت چې تاسو وینئ ډېر زیات پیچلی جوړښت دی او هر دیوال چې وړوکی دی کېدای شي یو وړوکی ټولی به وي او یا هم داسې یو ډول او چې بیا غټېږي غونډ او دغسې نورو پوځي واحدونو ته بدلیږي. جګړه هغه لرې خواته چې تاسو وینئ جګړه په هغه ځایونو کې روانه وه او د قومندې سیمه همدغه سیمه ده چې د څلی تاسو وینئ او د څلي تر څنګ د خپله ونه چې ده. نو دا ټیټ دیوالونه چې چې تاسو وینئ دغلته د جګړې شورا هغه وار کونسل یا د جګړې جرګه غونډه به په همدغه ځای کې کېده. نو په دې کې ښکاري چې څومره دوی تا په خپله مغه کتاب کې دا هم لیکي چې دلته دغه د لیکو د پوځیانو دا لیکه څومره پیچلې ده. دا دوی سره داسې پیلي دي کله چې دننه تاسو وغواړئ ننوځئ له هغه غاړې نه تر ونې پورې رسېدو ته په اوس حالت کې چې نه د وارخطایي وخت دی او نه هم داسې عادي سړی ځي، فقط دیوالونه ولاړ دي، غواړي چې ځان ونې ته ورسوي، لاره په سختۍ پیدا کوي او کله چې بیا هغه ځای نه بیرته راوځئ بیا هم لاره په سختۍ پیدا کوئ. نو دا جوړښت مرهټانو ته او یا هم د دښمن ځواکونو ته دا بالکل ناشوني کړې وه چې دغه پوځیان مات کړي. داسې چې ګورئ داسې سره پیلي دي چې دا یو غونډې بولئ که ټولګی بولئ که دا ماتېده شاته دا بل ولاړ و. نو دوی نشوی کولی چې پر مخ لاړ شي. او بله ځانګړتیا په دې کې دا ده چې ویل کېږي خپله مرهټانو صفیه حلیم سره چې ما خبرې کړې دي هم د موضوع ته یو ځل اشاره کړې وه چې مرهټانو به مخامخ برید نه کوه، مخامخ به نه جنګېدل، دوی به اړخونو نه راتلل، د پوځ د اړخونه به یې ماتول، نو بیا به یې پوځ کې ګډوډي جوړه کړه. نو اوس دلته د اړخونو ته چې سړی وویني ډېر داسې پیاوړي او هغه جنګیالان چې دوی په جنګ کې تکړه ول دوی به یې ودرول چې تر څو د اړخ مات نشي. نو دې ته په پام سره داسې ویل کېږي داسې سړی استنباط کولی شي چې احمدشاه بابا د دښمن په تکتیک باندې ښه ځان پوه کړی وي او دې نه یې بالکل معلومات درلودل او د دې سره سمې خپله تابعه نیولې وه او ورته ځانه تیار کړی و. نو دې نه وروسته دا ځینې انځورونه دي چې هلته جوړ شوي دي او په بېلابېلو ځایونو کې شته او دا د افغان ځواکونو او مرهټانو ځواکونو ترمنځ هغه اصلي ټکر
خي د جګړه خو تقریبا څو میاشتو تقریبا کلونو لپاره روانه و بیلو ځایونو کې خو اصلي ټکر چې د جنوري په 14 باندې کیږي چې نن پرون د دغه ټکر انزور دی چې پکې توپچي ځواکونه سوارز ځواکونه او پولیس ځواکونه دوی ټول ښوول کیږي دا و د پانیپت ډګر. اوس که فکر کوم که تاسو ستومانه نه یې ډېر یو په زړه پورې بل ته ویاړ د افغانانو په حقیقت کې په هند کې په دیلي ښار کې پروت دی چې زه غواړم هغې ته هم اشاره وکړم. هغه د فتح پوري جومات دی له سرې کلا نه تقریبا په چندني چوک کې دی. د سرې کلا نه 1 کیلومتر واټن لري او احمدشاه بابا کله چې سردار جهان خان ننوته ډیلی ته او د ډیلی چاونۍ یې ونیوله 4 ورځې وروسته دوی سمه تابعه وکړه. بیا احمدشاه بابا د شاهي مراسمو په ترڅ کې د توپونو په ډزو باندې د لومړی ګام ډیلي ته اعلان شو. دی ننوت ډیلي ته خو دی پوځي چاونۍ ته یا د نن ورځې سرې کلا ته لاړه نه او سیده دغه جومات ته راغی فتح پوري جومات ته. دا هغه دروازه ده چې احمدشاه بابا د شاهي مراسمو په ترڅ کې په همدغه دروازې هلته ننوته. ما هلته دوی د دغه جومات له ملا امام سره هم خبرې وکړلې چې د هغه نیکونو نه داسې یوه سلسله د دوی پاتې شوې ده په همدغه جومات کې. ده وویلې چې دروازه نه ده بدله شوې، رقبه د جومات همغه ده، هر څه په جومات کې همغه دا د جومات انځور دی. او احمدشاه بابا په حقیقت کې دویم عالمگیر یا عالمگیر ثانی په همدغه جومات کې احمدشاه بابا ته رسما تسلیم شو. که څه هم هغې نه مخکې تللی یو په نرولا ښارګوټي کې د احمدشاه بابا کمپ ته او ورسره یې لیدلي وو، خو هغه رسمي مراسم په همدغه جومات کې ترسره شول. دا هغه محراب دی. په جومات کې یو بله خبره هیره مې نشي، هغه دا ده چې بدلون یوازې په دې کې راغلی دی چې هغه رنګ او روغن او دا خبرې چې کله دوی لګوي د جومات ساتل هغه بېله خبره ده، خو هغه وخت نه چې څه توپیر راغلی هغه دا ده چې په دې محراب کې هغه وخت سرې ډبرې کارول شوې وې، هغه بس په دې سپینو کاشیو بدل شوي، بس نور هغه توپیر پکې نشته. په تاریخ کې حتی د ګنداسنګ په کتاب کې دا هم راغلی دی چې احمدشاه بابا په دغه جومات کې دننه 2 مسند و، دواړو پاچایانو دپاره، دویم عالمگیر لپاره او که څه هم هغه مات شوی خو هغه یې وبخه او په برابرۍ کې یې کېنوه، د ورور خطاب یې ورته وکړه او همداراز یې ورته برته د هند واکمني ور وسپارله. نو دا چې احمدشاه بابا د دې محراب دې غاړې ته ناست و که هغه غاړې ته ناست و، دا ما ډېر زیات کوشش وکړ دا پیدا کړم، خو په خواشینۍ سره چې هغوی ویل که زه باید لاړ شم هلته د دهلي موزیمونو ته هلته د هغې نور تحقیقي مراکز دي که هغوی معلومات ولري، نو هغې لپاره ډېر زیات وخت پکار و او هغومره وخت ما نه درلود. جنبش صاحب دی و دا نور نه پرېښودلم. کېدای شي کله به دلته و کله به هلته و، دا هم کېدای شي، سړی نشي ویلی په هر حال. نو یوه موضوع بله مهمه دا ده چې کله احمد په دغه جومات کې دننه دا معلومه ده چې دویم عالمگیر سره یې ولیدل، هغه ورته تسلیم شو او د بیرته ورته د زړهسوي له مخې هغه واکمني ورته وسپارله او له همدې زینه په حقیقت کې هغه دستور ورکړل شو چې احمدشاه بابا د ښار د نظم لپاره دې لپاره چې چور ونشي دا دستور ورکړه او تقریبا شاوخوا ډېر د ده هغه چې په نن ورځ کې مثلا هغه پوځي ځواکونه یا ځانګړي پوځي ځواکونه بولو چې هغه په هغه مهال کې دوی نسخچیان بله دوی نسخچیان بلل، هغوی ور ولېږل چې د ښار نظم ونیسي او دې ته هم اشاره کېږي چې ولې ده دا کار وکړه، ځکه چې د همدغه سرې جومات نه او د سرې کلا پورې چې د 1 کیلومتر واټن دی، په همدغه کې په تقریبا شاوخوا 2 ورځو کې 3 ورځو کې د نادر افشار د برید په وخت کې 138 کسان وژل شوي وو. مننه. بارس صاحب ډېره مننه. کور د ودان البته دوی ژمنه کړې ده چې په دې برخه کې به نور هم کار کوي، کېدای شي دوستان دلته او په هیواد کې یا تاریخ پوهان د دغه موادو نه استفاده وکړي. یو شی سړي ته ور یادوي چې موږ په افغانستان کې جګړې را باندې ډېرې راغلي، خو د هېڅ جګړې نه چارواکو یې غم کړی دی نه ولس هېڅ یادګار نه دی پاتې. وګورئ د پانیپت ډګر ټول هندیانو خوندي کړی دی، په یادې لوحې او ځایونه جوړ کړي دي. په دې ارزي چې په افغانستان کې هم لږ تر لږه د راتلونکو نسلونو لپاره د عبرت لپاره که د زده کړې لپاره یې دغه ځایونه خوندي شي او کار پرې وشي. کېدای شي دا ستاسې په وړاندیزونو کې راشي. بله
نو په دې ډول د دغه علمي سیمینار پای ته رارسیږو. یو شی مخکې د دې نه چې دا د غونډې جوړونکي غوښتل چې راشي او دلته تاسو ته وغږېږي. د افغانانو غونډو کې مې ګډون کړی. دلته معمولا د بېلابېلو ځایونو نه خلک پیغامونه راستوي او بیا په غونډو کې لوستل کېږي. خو فکر کوم دلته وړاندیز دا و چې حوصله نشته د دوستانو ځکه چې مقالې ډېرې وې. زه به یوازې هغوی چې پیغامونه یې راستولي نومونه به یې واخلم، نور به دوی خپاره کړي. پوهاند صاحب ډاکټر محمد حسن کاکړ له امریکا نه خپل پیغام راستولی دی. له کوټې نه بشیر احمد ریان په نامه یو دوست پیغام لیږلی. له سویډن نه ډاکټر نجیب الله زاخیلوال، له امریکا نه ډاکټر رحمت ربی زیرکیار، له هالند نه افغاني کلتوري ټولنې، له ناروې نه د افغان ادبي ناستې غړو، له کوټې نه د لمر خپرندویې ټولنې، له هالند نه محمد آصف خواتی، له بلجیم نه افغان کلتوري بهیر، له جرمني نه د افغان کلتوري ودې ټولنې یو دوست قتیل زوی صاحب، له کوټې نه خان زمان کاکړ، او په لندن کې د افغان ځوانانو د ټولنې پیغام را رسېدلی دی چې زه به ټولو ته کور ودانۍ وایم.